دا خوا کنه ډېره دا وخت کې ډېره ګرمه مسله وه. دوی وایي چې نوم دې د افغان له تذکرې ووځي، زه وایم چې دی دې د افغان له دایرې ووځي. دا زما ولسمشر قاضي صاحب ته نوی نظم و. البته د جګړې سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې. تا ټوپک خو تا ګټلی د میدان د جګړې، سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې. دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان. یو نه وایي چې ګپ لګوي. دا ټوپکې خو تا ګټلی د میدان د جګړې، سبا به دې چوپړ ته راشي طالبان د جګړې. دوی به هم وبایلي سیاست ته د یارانو ارمان. تر شا به پرېږدي د لکونو شهیدانو ارمان. تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر. تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر. د ښار په شور او ګڼه ګوڼه کې به ورک شئ اخر. تاسو به هم لکه د نورو په څېر سپک شئ اخر. د ښار په شور او ګڼه ګوڼه کې به ورک شئ اخر. تا به خوشحال کا څو شرطونه به په واک کې درکړي، د جنوب څو ولایتونه به په واک کې درکړي. انګور درکوي، انګور درکوي، خو د انګور تاک په لاس نه درکوي. او ولې د ټول افغانستان واک په لاس نه درکوي؟ د وینې وینې تاریخ پړه به په اوږو یوسئ. پام د 40 کالو جګړه به په اوږو یوسئ. هر قدم دام دی، لوم اول دی. ته خبرې که نه، په دې کې هم د رقیب چل دی. ته خبرې که نه، که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي. انجینر صاحب، که تر قیامته پورې دغه تماشا ختمه شي، د تاریخ جبر له ما پیل شي، په ما ختم شي. هغه زه تر کاڼي کلک تر ګل نازک یم. زه پردي و څه له خپل پښتون نه سپک یم. زه د ورک پښتانه غږ یم، لا ورک یم. بیا مو کډې را په سر شوې، بیا مو ژوند شو په خیمو کې، بیا له سره انقلاب شو، بیا مزل شولو په غرو کې، بیا یو بل ستوری روان دی له مداره خطا کېږي. دا به هم د چاو د پوندو د پنجو لاندې ماتېږي. ښه خبر یې فرعونیت چې نور لر اوجه رسېدلی، مخکې هم داسې یو ستوری له مداره ووتلی، همداسې زبرځواک و، اشانتق سور و، زموږ د چاو د پوندو لاندې مات ذره ذره شو. ښه پوهېږو دا متل دی چې غوا توره د پیس سپینې. ښه پوهېږو چې موږ داسې در په در خاورې په سر یو. حاجي صاحب، ښه پوهېږو چې موږ داسې در په سر یو. د سهار خواړه چې وخورو د ماښام درک مو نه وي، باوجود د دومره تریخو چې په موږ څومره هجوم دی. موږ داسې خلک نه یو لکه بعضې خلک. خو ګوره یو خبره واورئ چې راتګ دلته آسان دی، بېرته ستګ به وي. بیا داسې دا سردرد به بیا سرطان شي. لا تر اوسه مې په شعر کې قسم خوړلی نه دی، خو قسم په لایزال شي، خو قسم په لازوال شي. دومره وینې به چې تویې په دې دښتو او میرو کې، چې چکڼې به شي جوړې لکه خټې د باران شي. سرې کوپړی به داسې ښکاري لکه کاڼې د سیلاب چې د اوبو په آبشار دروبي. ګوره دا څاپوه نه ده. او سلې به مو تر اوجه څنګه نه رسي سرکوزیه، چې زموږ د خاورو خټو بوڅلي کورونه وران شي، او یا زموږ د ډیوې سپینه رڼا موږ نه څوک تروړي. موږ مجبور یو چې محل نه زموږ د کلي کندر جوړ کړو، او د رڼا د رڼاګانو برجونو نه رانسکور کړو. ای د عرش خاموش استنو، تاسو ولې نه لړزېږئ؟ تاسو ولې نه خبرېږئ؟ دا زموږ ساړه اهونه، دا په موږ باندې ظلمونه، دا زموږ فریادونه د دې ځمکې لوی مالک ته، د چتونو لوی خالق ته. ستا په ځمکه موږ ته وایي چې له دې ځمکې نه وځئ، نو موږ کومې خوا ته لاړ شو؟ او ستا نوم یې پر ځان ایښی. دې ثاني فرعونیت ته موسی په کار دی، او صلیب مو نور تر اوجه رسېدلي ذوالجلاله. خیر